دروازه کې یم راځي خو پنځه نفره پوره دی الله دې نو بل ګرانو افغانانو په ډېرې خواشینۍ سره خبر درکوم چې د جلال آباد ښار تباه شو. په افغانستان کې اصلي د زلزلې مرکز د جلال آباد ښار دی. په دغه ښار کې 3.5 لکه کسان اوسېږي او دا زلزله په داسې وخت کې شوې ده چې ټول خلک خپلو کورونو ته راځي. تقریبا د شپې په کم 12 بجې وې او ټول خلک ویده وو. چې په دغه ښار کې زلزله شوې ده 6.2 هکتاره او هغه هم د ځمکې له سر څخه 10 کیلومتره لاندې، چې دا ډیره زیاته خطرناکه زلزله کېدای شي په نیمه شپه کې. او هغه زموږ او ستاسو د وطن د خټو کورونه له ټولو هیوادوالو او ننګرهار میشتو افغانانو څخه هیله ده چې ور ودانګئ. ټول خلک د خاورو لاندې دي، نه برق شته او نه بل څه، د هغوی په رایستلو کې مرسته وکړئ. دغه خبر په اورېدو سره مې په الله قسم چې ویښته ودرېدو. یا الله پاکه په دې افغانانو او دې مسلمانانو باندې څه روان دي. الله تعالی دې د کونړ او ننګرهار په مظلوم ولس باندې خاص رحم وکړي. له ټولو افغانانو څخه هیله او خواست دی چې همدغه د مرستې او کومک وخت دی. که څوک هم موټر لري، سایکل لري او یا هم موټر سایکل لري، نو په وخت ځان ورسوي تر څو له هغوی سره د مړو او زخمیانو په رایستلو کې مرسته وکړي. الله تعالی دې مړو ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او زخمیانو ته دې الله تعالی عاجله او کامله شفا ورکړي.